د تاریخ پاڼو کې لیکلي په نظر کې ساتم د تاریخ پاڼو کې لیکلي په نظر کې ساتم تل د وفا په لار تللی په نظر کې ساتم چرته څوک مغول د خپل هوس اسونه دنګي د شهیدانو هوار تللی په نظر کې ساتم د شهیدانو هوار تللی په نظر کې ساتم ما ستاد اناز او ادب بل خوري جوړ دي دا ستاد دې کې مخوري په نظر کې ساتم وخت په تکلیفونو کې بیلار نشم چرته د وخت په تکلیفونو کې بیلار نشم تل خاغلی خدای بخلی په نظر کې ساتم تل او موسم بدل شو اغیار هم راغړو جراتا او د سخت وخت کې ازمایلی په نظر کې ساتم محمود ژوند تیر په پردو کوڅو کې محمود ژوند تیر په پردو کوڅو کې تا پټ پټونی غلي په نظر کې ساتم تا پټ پټونی غلي په نظر کې محمود صاحب تاسو خو خپل شعر ضروري او څنګه زموږ د مشاعره شروع شوه دا مونږ د مشاعره مخکې څنګه خبر شوی وي زما خواهش ته قبل کلام د سروي چې هغه راته وروي نو بیا مخکې زمونږه دا ما زیات اکثر غزل لیکلو په نظمونو کې زیات لیکلي او واقعیتي شانت دي چې د حالاتو مطابق دا یو زمان نظم د انتیک دا بزتاستا دا کوم د انتیکو سوداګرا دا په کومه کند سره په لټون د زړو نفو تل روان په سمو غره نه ګرمي نه یخني ګوره دا په څه تورکي راشه کې زما پاکي دا څه ولې درکې راشه دې په صفاته حال ډېر په پلاس درشي د دنیا د تحریبونو پاو او تیر په پلاس درشي حتی ډېر عزیز کارونه چندرونو وسلې شي میراث شوی لغړنې ولسمه من دي شي دغه وران د ایروسري به حالات تر بیان کی ورشه دغه بلاډ کی به تاریخ تر بیان کی ایروز ډیر سپورتا راخاره به اثر شي د اریا د وخت رازونه په خپل د ښکار شي هغه لوړ بجونه نشته خلاصې پرتیدي هغه لوړ تاجیب میراث ده فلانه کې پرتیدي هغه دنګ شملې شوی کوتیره لا تودیدي هغه لوړ معنی خاورې خلافات نقشې دي هغه لوړ اتران خاورې اوس حوار مخبري دي د هنر د خاوندانو ګوتې پرې زری دي هغه شي ورشوګان هغه شي ورشوګان اوس تیرې مېری دي د خیسته پیغلو پړونی چیرې پرېری دي استاد لپاره پچوس ډیر زموږ د سودا دي قیمتي نایاب لادونه اوس به څوک دي ویډیا دي کتابونه سجدلي او په ګټه د خپل ښکاری معنی دړي وړي شوی سره لوی محل ښکاری دغه نه کړل راټوله یو خپل عجایب ګرتا ژرنده پورته د مضبوطه د تهذیب د زنګو ورته یو کتبور سره کېدا دا پریودي کایان دا تاریخ د هغه چا دی یا د دې ستر افغان استوګنی وسیل تیکسي ټول به کور مسافر دي خپل وطن استزولې در په در خاورې په سر دي څوک خپل کې جنگيږي دا تاریخ دا کام دی راشه ټول دې دارک دی پیرو دا انجام دی واه ډیر ښه د هنر د خاوندانو ګوتو پرې زری دي واه د خیسته پیغلو پړونی لکه دغه مسم وانور د پریری دي څنګه د خیسته پیغلو پړونی سری وری پریری دی واه ډیر ښه محمود احمد صاحب ډیر ښه واه او ما ته خود سائل صاحب دا شعر راځي چې ما سوچ په ځان کوم چې زه شاعر ولی پیدا شوم بے درد پښتنو ته د نغمو ضرورت څه وو
ستاسو په تور در کلیک کې زه خواست کوم